که د دوی وس وای که د دوی طاقت وای هوا یې هم در باندې بند کوله چې دا هوا هم نه وخوري. نن د ملګرتې ورځ ده، د راټولېدلو ورځ ده، د اتحاد ورځ ده. مونږ یې ډېر تباه کړي یو، مونږ یې ډېر غرق کړي یو. اوس راچک شوي یو، اوس اتحاد کوو. تر هغې نه پرېږدو چې دی مو غرق کړی نه وي، دی مو تباه کړی نه وي، دی مو برباد کړی نه وي. همیشه دا خیال وي چې پښتانه وو ونه وژل، کیسه ختمه، کیسه ختمه نه ده. بیا د پښتنو خپل خوی ده، یا به ورته ښایو په خپله خاوره باندې هر پردی به داسې شړو چې دا د پښتنو لښکرې به پسې وي، دی به منډه وهي او موږ به یې رانسو چې ته نشې خلاصېدلی. د دې لپاره تیاري کول دي. یو طرف ته دشمن برید کړی دی، بل طرف ته پښتانه تقسیم دي، منتشر دي. په یو په بل باندې باور ختم شوی دی. د دروغو د رښتیا تمیز نور دی نشي کولی. داسې سبق ورته وښایي چې په تاریخ کې دته پرېږده ټوله دنیا ته یاد شي چې پښتانه به نه ذلیله کوو. څه ذلیله ژوند دی د دغې قام، د دغې قام د هغې غریب ولس سره د زړه سوی د چا نشته دی. د دغې ملک فوج هم د ملک جیلونه نه، ځان نه یې د بدماشانو په شان پرایویټ جیلونه جوړ کړي دي. سپینګیري ناست دي، ځوانان ناست دي، ډېر باشعوره خلک ناست دي. په یو کیسه ځان پوهول دي. پښتنو ستاسو په وطن برید شوی دی او دا وطن په هغه برید کې ولسونه یې وژني په بېلابېلو طریقو. د نامعلوم په نامه د وژني. د عثمان کاکړ، د عثمان لاله نه واخله، د دغې وطن په زرګونو شهیدان در یاد کوي چې په دې برید کې یې د نامعلوم افراد په نامه باندې ته څومره وژلی یې. محترمو، د پولیس په نامه د وژني. یو روان ور په سلګونو پښتانه ووژل، ویې سوځل او داسې په بېلابېلو ځایونو کې یې وژلی یې. د فوج په ذریعه د وژني. د فوج په قبایلي سیمې او په ټوله پښتونخوا کې په ایمان سره درته وایم د منډې په غېږو کې یې هم زامن ور وویشتل. په زرګونو خلک یې شهیدان کړل. د ایر فورس په ذریعه یې بمبار در باندې کړي دي په دې وطن. د اف سی په ذریعه د وژني. عبیدالله خان کاسي ویډیو نن راواخلئ چې هغه وایي چې پتره نه غواړي ور یې کوي، په دې نامه د وژني. محترمو، د طالب په نامه د وژني. بلها خلق یې د طالب په نامه ووژل. د داعش په نامه د وژني. په تماکو کې د وژني د کویټه وکیلان نه واخله تر سوات پورې در یاد کوي. ستا په وطن برید شوی دی. ډېر لوی لښکر دی په دې وطن راننوتی دی، وژني دی او په بېلابېلو شکلونو د وژني. ماشومان د نه پرېږدي. په پي ایس آرمي سکول پېښور کې د پښتنو ماشومان یې ووژل. په دې بازارونو کې زموږ زنانې یې ووژلې په دماکو کې. هېڅوک معاف نه دي. نه یوه طبقه معاف کوي، نه یو سیاسي ګوند معاف کوي، نه یو په دې څوک معاف کېږي چې ته دوکاندار یې که افسر یې.
طاهر داور خو یو لوی افسر و بیا یې هم معاف کو نه دی معاف کوي په یو طرز باندې هغې ستا په وطن باندې د ټوپکو سره راننوتې دي او اوس دی وزنې په شکل کې محترمو په دې برید کې هغه ستا خلک ورکوي 8,000 نه باندې خلک ورک دي ماندې او خواندې او ماشومانو یې او زنانو یې په کور کې اوښکې وچشولې پسې دی ستا په وطن راننوتی دی او هر ظلم چې پر چې کولی شي در سره کوي دا د سویلي وزیرستان دواتوی سیمه کې به یوه مور هر کال چې زه د اختر په ورځو کې هلته تېرېدم دې به راووتله چې زما یو زوی و ورک دی په کور کې یې کورواله راته ناسته دی ماشومان دي خواري وکړئ چې هغه پیدا شي ما به ورته ویل چې مورې پي ټي ایم ستاسو سره دی موږ به یوه ورځ خامخا ستا بچی راولو تېر کال چې کله دا خبره ته غوږ منځئ لږ دا څپړې پرېږدئ ضروري خبرې دي تېر کال د هغه ځوان زوی په ډېرو کالونو نه پس میلاو شولو او رها کېدلو خلاصېدلو دی چې خلاص شو ما ملګرو ته وویل چې دا چې زر زر مور ته ورسېږي خو څه شوي وو مور یې 2-3 اونۍ هفتې مخکې وفات شوې وه داسې په انتظار شمندې ناستې دي او دا ریاستي ادارې په زور او جبر باندې خلک ورکوي تاسو خو به دا اورېدلي وي چې یو غټ بدماش پرایویټ جیل جوړ کړی دی ځان لا او خلک پکې تړي او نسي وهي خو د دغې ملک فوج هم د ملک جیلونه نه ځان نه یې د بدماشانو په شان پرایویټ جیلونه جوړ کړي دي په کیلو کې دننه پښتانه وهي او نه یې په چغې زړه سوځي نه یې د هغه په ژړا او فریاد نه د هغه په منډې او خوندیو چې په هغه څه تېرېږي محترمو داسې په دې برید کې ستا په وطن قبضه روانه ده زه د یو ذمهوار کس په حیثیت خبره درته کوم زه د سوات نه واخله تر کویټه پوره په علاقو ګرځېدلی یم ما په دې سیمو کې د خپل وطن د ډېر غریب ولس او د عام ولس سره خبرې کړي دي ما د خپل وطن حالات لیدلي دي هره یوه ضلع یې نیولې ده هره ضلع 50-50% قبضه په ځمکو دوی کړې ده دنې په کویټه کې چې کله زه وګرځېدم زه خو مخکې نه وم راغلی ما نه وه لیدلې چې کله ما کویټه په دا څو ورځو کې ولیدله هر طرف ته چاونیانې دي په زرګونه ایکړه ځمکه یې نیولې ده او په هر اړخ یې نیولې ده دومره ځمکې خو په وزیرستان کې فوج نه دي نیولې لکه په کویټه کې چې نیولې دي قبضې دي په ځمکې دې قبضې دي سوات ته زه تللی یم باجوړ مومند پېښور نوغار صوابۍ مردان داسې تر وزیرستان پره هم دا سیمې تر کویټه پره دا ما په خپلو سترګو لیدلي دي سپین ږیرو ځوانانو تاسو به نه وئ تللي زه د هغځی حال در کوم دا ټول وطنونه د غریبو خلکو ځمکو باندې دغې فوج او دغې فورسز چې کوم دلته برید کړی دی راغلي دي قبضې یې په زور کړي دي هېڅ قانون نه واین دوی ته اجازت نه ورکوي خو دوی په زور دا ټول کار کړی دی محترمو داسې یې ستا په وسایلو قبضې کړي دي ستا د وطن د سوات زمرود چېرته شول ستا د تیر هغه د دیارو لرګي څوک وړي ستا د مومند او د باجوړ ماربل د چا په ولکه کې دي د دم خیل کویلا یو سړی لس لکه دغې فوج ته په یوه وړوکي کان باندې بتې ورکوي د صوابۍ او په اوبو باندې او په بجلو باندې د چا قبضه ده د کورمه نه تر کوهاټ او کرک پره د ګیس او نورې ذخیرې ټول پایپونه پنجاب ته وړي دي په وزیرستان کې اوس د ګیس او تیل ذخیرې چې ووتلې ډایرکټ یې پنجاب ته پایپونه ځنې بوتلل د وزیرستان هغه د سرو زرو د کاپر پویا محمد خیل غټ غرونه یې قبضه کړل او خپلې سوداګانې د چین او د نورو ملکونو سره پرې کړي دي دلته د خوست
دلته د هرناهي د دوکۍ په کویله باندې نن هم ستاسو غریب خلک د ټرک ډرایوران درېدلي دي پتې ځنې اخلي چې پتې نه راکوې نو دې پرېږدو ستا د ټول وطن په وسایلو یې قبضه کړې ده دا وسایل خو پرېږده دلته د کویټې ښار چې څومره هم د اوبو ځایونه وو په هغه اوبه یې هم قبضه ځنې کړې ده محترمو که د دوی وس وایي که د دوی طاقت وایي هوا یې هم در باندې بند کوله چې ته دا هوا هم نه وخوري خو بیا هم دا خپل کار کړی دی ځان له یې صفا ابو هوا سیټ کړې ده او ته یې په دې کچرو کې ساتلی یې چې هوا هم دلته کندوي محترمو په دې قبضه کې چې څومره هم ستا کاروباري ګیټونه وو په ډیورنډ لاین د لوی کاروبار دپاره ګیټونه وو هغه که د چمن دی هغه که د انګور اډې دی هغه که د غلام خان دی هغه که په پرمه کې د خرلاچۍ دی هغه که تورخم دی هغه که ګورسړي دی ګورسل دی هغه که نواپاس دی دا ټول په ډیورنډ لاین ګیټونه دا د ده په قبضه کې دي په یوه ټرک باندې 13 لکه روپۍ ځنې اخلي په زور او هغو خلکو ته صرف اجازت شته چې د ده دپاره جاسوسي کوي عام خلک روزګار او کاروبار ته نه پرې پرېږدي په تا برید شوی دی ستا وطن یې له هره اړخه نیولی دی له هره اړخه قبضه ده دلته په قبایلي سیمو کې عام د کلیو په منځ کې لینډ ماین ښخ کړي دي هره ورځ یوه پښتنه مور د خپل ماشوم بچي چې 8 کاله 15 کاله 10 کاله عمر یې وي د هغې د په بارودو سوي مخ ته ناسته وي اسره یې یوه ده هغه پوهېږي چې زما بل طاقت نشته چې بچ مې کي خدای ته یوه دعا کوي چې یا خدای پاکه زما پښتون قام راټول کړي چې مونږ خلاص کړي اوس په یو اړخ په تا برید شوی دی په بل اړخ باندې دې برید ته جواب څه شی دی په دې برید کې د دغه وطن خلک هم ورسره ملګري کړي دي جاسوسان یې ملګري کړي دي نور ډېر خلک دي ستا د وطن بچي یې په 10,000 روپۍ برتي کړي دي او د ده د قبضې مضبوطولو دپاره دلته په لاره کې هغه درته ودروي ته یې ذهني منتشر کړی یې تا ته اندازه نه لګېږي چې دا زما وطن دی که څه شی دي ته یې په خپلو خلکو لاندې کړی یې ګټه خو زموږ خلکو ته نه ځي په 10,000 روپۍ چې کوم سړی نیولی دی هغه ته صرف 10,000 ورځي په دغې وطن په سر باندې چې 33 اربه ډالر ګټل بیا کیاني جزیرې ورته اخیستې خپلې جرنل کیاني جزیرې واخیستې په هغه باندې خپل ځان ته پاپا جونز جوړول چا په امریکا او چا په اسټرالیا کې ورته خپل بنګلې جوړولې دته صرف 10,000 روپۍ نور بل سړي کنټرول دی پې دوی په خپله هم په قبضه کې دي ته یې بېروزګاره ساتلی یې پښتو وسایلو کې ځکه مجبور یې چې کراچۍ ته لاړ شې پنجاب ته لاړ شې عربو ملکونو ته لاړ شې او خوار ژوند تېر کړې ذلیل ژوند تېر کړې ریړۍ دې هلته لګولې وي او هره ورځ د پولیس چګوي چې څه پیسې دې ګټلې وي هغه دی درنه یوسي څه ذلیله ژوند دی د دغې قام د دغې قام د هغې غریب ولس سره د زړه سوی د چا نشته دی هغه خلک چې په زرګونو ووژل شول د هغې د کورنۍ سره فاتحه د چا نشته دی دلته چې تش لاس ورته ونڅي چې ظلم در سره وشو د مظلومیت یو لوی داستان دی او محترمو په داسې حالاتو کې چې یو طرف ته دشمن برید کړی دی بل طرف ته پښتانه تقسیم دي منتشر دي په یو په بل باندې باور ختم شوی دی د دروغو د رښتیا تمیز نور دی نشي کولی څوک چا په مخه اخیستی دی چې مونږ او تاسو خو یو خیل یو یوه قبیله یو مونږ به د نورو سره نه ګرځو چا په مخه اخیستی دی چې راشه ما ګوند جوړ کړی دی مونږ ته راشئ چا څوک د سیمې خبره ورته کي یوه سیمه یو ګوند یو خیل او قبیله په یوازې سر دا حالات نشي بدلولی و پښتون قامه راټول شه برید راباندې شوی دی چې ځواب ورکړو چې داسې سبق ورته وښایي چې په تاریخ کې دته خو پرېږده ټوله دنیا ته یاد شي چې پښتانه به نه ذلیله کوو وطن به نه ځنې نسو
دغې دپاره پی ټي ایم لګیا دی. پی ټي ایم ستا نه ووټ نه غواړي چې ځان پسې ته در باندې ورسوي. ستا دپاره وینې تویوي لکه ارمان لوڼي عارفو په خړ کمر کې چې تویې کړلې درته. ستا په خاطر باندې جیلونه خوري. ستا سترګې به کله هم ټیټې نه شي. سپین ږیریو وځوانانو ستاسو سترګې به کله په دې نه شي ټیټې چې د پی ټي ایم ملګري بې ننګي وکړله. تحریک ولاړ دی، ننګ کوي. رښتیا موږ هم پوهېږو په جلسې باندې انقلاب نه راځي، خو په جلسې باندې موږ خپل کام پوهوو، هم فکره کوو یې، منظم کوو یې چې منظم شي. بیا موږ ته د انقلاب چل راځي. بیا د پښتنو خپل خوی دی یا به ورته ښایو. په خپله خاوره باندې هر پردی به داسې شړو چې دا د پښتنو لښکرې به پسې وي، دی به منډه وهي او موږ به یې رانسو چې ته نشې خلاصېدلی. د دغې لپاره تیاري کول دي. تیار شئ. په یوه جلسه کار نه کېږي چې جلسه ته راغلی تقریر ته واورېدلو. پوره ملګرتیا به راسره کوئ، مکمله ملګرتیا به راسره کوئ، په هر قدم به ملګرتیا راسره کوئ. د دغې وطن هر غړی موږ ته مهم دی، هر وګړی موږ ته مهم دی. ته که رکشه چلوې، که ته ریړۍ چلوې، که ته بېروزګاره ناست یې، زما او ستا د ټولو مسله یوه ده. ځان ته کمزوری مه وایه. ته اتحاد وکړه. ستا د وطن د رکشې والا د دېګې ملک د جرنیلانو نه هم بیا مضبوط دی، بیا تکړه دی، څوک مخ نه شي ورړولی. نو اوس موږ ځکه ګرځو وطن په وطن چې په دې خاوره باندې بیا یې ستا دپاره د جنګونو منصوبه جوړه کړې ده. زه په نږدې وختونو کې د پښتونخوا د غریزو سیمو نه راغلی یم. هلته یې داسې منصوبې جوړې کړې دي چې په نږدې وخت کښې به پوه هم نه شي چې څنګه دا جنګ راغی او له کومه راغی. په جنګ کې به وینې ستا تویېږي، په جنګ کې به ستا بازارونه برباد شي، ستا کاروبار به ختم شي، ته به د خپل وطن نه ورک شي، په جنګ کې به ته تباه شي، ستا به ټول اقدار ختم شي. د یو بل نه به مو نور هم نفرتونه جوړ شي او دای به غوټ شي، دای به جوړ شي، دای به ځان ته لوی کلاګانې جوړې کړي. محترمو نن ورځ ده، نن د ملګرتیا ورځ ده، د راټولېدلو ورځ ده، د اتحاد ورځ ده. مونږ یې ډېر تباه کړي یو، مونږ یې ډېر غرق کړي یو. اوس راچک شوي یو، اوس اتحاد کوو. تر هغې نه پرېږدو چې دی مو غرق کړی نه وي، دی مو تباه کړی نه وي، دی مو برباد کړی نه وي. که د چا دا خیال وي چې پښتانه وو ونه وژل، کیسه ختمه نه ده. تا ته چې کله ستا انجام شروع شي، زه به په هغه وخت کې بیا تا ته وایم چې تا د پښتنو سره چې بد کول، تا ته اندازه نه لګېده چې دا کوم کام دی، دا څنګه خلک دي. نو د خپلې خاورې د امن دپاره، د خپلې خاورې د ازادۍ دپاره، د خپلواکۍ دپاره او د خپل وطن دشمن د نسکورولو دپاره یو لوی جسامت پکار دی، یو لوی اتحاد پکار دی. دشمن څه شی دی؟ دشمن په تعداد کې په موږ نه کم دی، خو منظم دی. د هغه په مقابل کې هم چې موږ یو لوی قامي تحریک جوړ کړو چې یو لوی جسامت لري، چې یو لوی باډي لري، چې بیا په هغه مقابله باندې د دغې خاورې دشمن ختم کړو. نو زما تاسو نه دغه هیله ده چې تاسو به د تحریک ملګرتیا په هر حال ښه کوئ او په نږدې وختونو کې موږ په ټول پښتون وطن ګرځو، بیا په ټول وطن غږ کوو چې د کوم اعمال غږ هم وشي. تاسو به تیار وئ؟ لاسونه پورته کوئ. ډېره مننه. قربان مو شم. د نوي کلي پی ټي ایم هم